اوومه برخه د سیکولریزم افراطي پړاو. دا پړاو د 18مې زېږدیزې پېړۍ په وروستیو او د 19مې پېړۍ په لومړیو کې رامنځته شو. د سیکولریزم دا پړاو د درېیمې مرحلې او د هغې د ښوونو او نظریاتو پایله وه چې په دې پړاو کې په دین او مذهب باور په ژوند او ټولنه یې اغېز په ټولیز ډول رد او په ځای ټول تمرکز مادې او ماده پالنې ته وکړ. په دې پړاو کې چې د هیګل او کارل مارکس په تیوریو کې په روښانه ډول معلومیږي ماده پالنه یعنې ماتریالیزم او مادې د مذهب ځای ونیو. فریدریش نیچه او هیګل د یو ملحد یعنې د خدای جل جلاله له شتون څخه منکر او بېدینه تیوریستان غیر مسلم یهود فیلسوفان وو. دوی د تضاد په قانون باور درلود او دا یې د بشریت د پرمختګ او ودې لپاره اړین ګڼل. د هغه شاګرد کارل مارکس هم د هغه له فکر او نظریې اغېزمن شوی و او ماده یې د کائناتو اصل او بنسټ وګڼله. هیګل ماده د انساني فکر پایله خو مارکس تر هغې نور هم وړاندې لاړ او ماده یې یو مهم اصل د انسانیت او مخلوقاتو بنسټ وګڼله. په همدې اساس یې د دین ارزښت او اصل رد کړ او دین یې د ملتونو د تباهۍ عامل او د پرمختګ په مخ کې خنډ باله. د مارکس له نظره ماده د هر څه اصل دی او اقتصادي اړیکې هغه لارې چارې دي چې د ټولنیز او فکري ژوند څرنګوالی او د فکر ډولونه ټاکي. دې اصل ته په کتو سره بشري تاریخ باید د مادیت پر بنسټ وڅېړل شي. د په اند ټولې تاریخي جګړې، سیاسي، فکري او دیني خوځښتونه د مادیاتو پر بنسټ رامنځته شوي دي. دې دواړو د خپلو نظریاتو په خپرولو سره دین له سیاسي تصمیم نیولو، دولت او حتی د فرد له فکري ژونده بهر کړ. هغوی نه یوازې د معنویت له هر ډول باور او عقیدې څخه انکار وکړ بلکې دا ډول سیکولریزم یې تر الحاده ښکاره بېدینۍ او کفر رسولی و. دوی ماده پالنه او مادي نړۍ ته پاملرنه د هر ډول علمي پرمختګ او ودې اساس ګڼل.